بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم. محترم ملګرو، تیر درس کې ما تاسو ته مختصر انداز کې د بعضو ذکرونو ذکر کړی و، لکه سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر ویل. ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې دې فضایل به انشاءالله ذکر کوو. محترم ملګرو، کعب ابن عجرہ رضی الله مبارک فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم مبارک فرمایل چې کوم کس د هر فرض لمونځ وروسته دا کلمات، دا دعاګانې، دا ذکرونه ووایي، مطلب سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. سبحان الله 33 پیری ووایي، الحمدلله 33 پیری ووایي، الله اکبر 34 پیری ووایي. مبارک اسلام فرمایي چې دا کس به هیڅ کله نامراده نشي، مطلب دا با مراده وي، مراد به د پوره کېږي. د دې نه علاوه بل روایت کې راځي، هغه روایت د ابو هریره رضی الله مبارک، چې مبارک اسلام فرمایل کوم کس چې 33 پیری سبحان الله ووایي، 33 پیری الحمدلله ووایي، 33 پیری الله اکبر ووایي، او په سلام کرت باندې دا 33 جمع کې ول 99 جوړیږي، او سلام ځل باندې دا کلمه وي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. او د دې کس ګناه به وبخښل شي اگر که ګناه د دریاب د زګ عمر همي. نو بهرحال دا فضیلت د سبحان الله، د الحمدلله، د ذکرونو ما تاسو ته مخکې خبره کړې وه چې دې فضایل د ذکر کوم. نن درس د دې ذکرونو فضایلو متعلق. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.